رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وها کسان چې الله رب العزت به هغوی ته د قیامت په ورځ باندې د خپل سوري لاندې ځای ورکوي چې په دغه ورځ باندې به هیڅ سوری نه وي موجود بغیر د الله رب العزت د دغې سوري نه. علماء کرام وایي چې د دغې سوري نه مراد هغه د عرش سوری. نو هغه کسان چې الله رب العزت دغه سوري لاندې ځای ورکوي د هغې له جملې څخه لومړنی چې دی هغه امام عادل. عادل امام دی، هغه امام او هغه مشر چې هغه د خلکو ترمنځ عدالت پلي کوي، د خلکو ترمنځ په عدالت او انصاف سره فیصلې کوي. او دویم وشاب نشأ فی عبادت الله. دویم هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله رب العزت په عبادت کې تیره کړې وي، خپله ځواني د الله رب العزت په بندګۍ کې مصرف کړې وي، دغه ځوان ته به هم الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې په دغه سوري لاندې ځای ورکوي. او دریم ورجل قلبه معلق بالمسجد. دریم هغه ځوان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی وي، چې مسجد نه وځي تر هغې پورې چې دا بیرته مسجد ته راګرځي تر هغې پورې د ده دا زړه په مسجد پورې تړلی وي. او څلورم ورجلان تحابا فی الله. څلورم هغه دوه ځوانان چې هغه خاص الخاص د الله رب العزت د رضا په خاطر باندې یو د بل سره مینه محبت ساتي. اجتمعا علیه، که یو ځای کېږي هم د الله رب العزت په عبادت کې، وتفرقا علیه، او که جدا کېږي هم د الله رب العزت په مینه او محبت کې جدا کېږي. او پنځم ورجل ذکر الله خالیا فقاضت عیناه. پنځم هغه ځوان چې هغه الله رب العزت په تنهایۍ کې په یوازیتوب کې یاد ساتي او د الله رب العزت د خوف او ویرې له وجې نه د هغه له سترګو څخه اوښکې ځي. او شپږم ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. شپږم هغه ځوان چې هغه ته داسې یو د حسب والا د یو جمال او ښایست والا ښځه د هغه نه د بدلمنۍ او بدکارۍ طلب وکړي او دا ورته په دغه وخت کې ووایي چې اني اخاف الله، زه د الله رب العزت نه ویرېږم، زه تا سره دا کار هېڅکله هم نشم ترسره کولی. خاص الخاص د الله رب العزت د ویرې د وجې نه دغه کار پرېږدي. او اخري اووم کس چې الله رب العزت به د خپل سوري لاندې د قیامت په ورځ ځای ورکوي هغه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. صدقه ورکړي داسې پټه صدقه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. داسې پټه صدقه ورکړي چې تر دې پورې چې د هغه ښي لاس چپ لاس په دې باندې پوه نه شي چې ښي لاس څه شی ورکړي. نو الله رب العزت دې مونږ او تاسو په دغه اوو کسانو کې شمار کړي. الله رب العزت دې مونږ د دغه اوو کسانو څخه وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله.